نن مو یو داسې ځای ته بیا یم چې لږ لیدل شوی. دغه موضوع ژر معلومات راوکړه دا څنګه پېښه شوې ده. د طالبانو حکومت له رئیس الوزراء سره د کامرې پر مخ لومړنۍ خبرې هم در رسوم. زه لومړنی خبریال یم چې د طالبانو حکومت تیرو 15 کلونو کې د افغانستان د واک او ځواک د حساس ځای ته له کامرې سره ځم او چارواکي پوښتم. له داسې ورغلو کسانو سره هم مخامخېږو چې دلته یې د لیدو تمه نه وه. ارګ ته ورغلې دا لاریان د پرځېدلي افغان جمهوریت پر مهال د ډیرو له سترګو پناه وې. دلته په کیڼه خوا کې د امریکا د څارګرې ادارې CIA مرکز و چې ټلیفون کارول لا ورڅېرمه منع وو. دا ونې د ودان افغانستان له پیره دي چې د ډیرو افغان واکمنو هرکلي ته ولاړې پاتې شوي. د ارګ د دې ډبرینې کلا څوکۍ تېره یوه نیمه پېړۍ کې د افغانستان د واک ساتلو سمبول دی. د 2021 کال د اګست پر 15مه سهار دا بیرغ وو او له ماسپښین وروسته دلته دا جنډه پورته شوه او دې سره طالبان د دویم وار لپاره پر افغانستان واکمن شول. که څه هم د طالبانو حکومت کې مشرتابه په کندهار کې میشت دی، خو لا هم دا ځای مهم ګڼل کیږي. ریاست الوزراء یا د لومړي وزارت دفتر هم دلته دی. د کابینې غونډې په ونیز ډول دلته کیږي او ډېرې مهمې ناستې ولاړې هم پکې تر سترګو کیږي. له وره دننه دا 145 کلنه کلا یو سام او اغیز لري. مهمه نه ده چې واکمن څوک دی. هر ورتلونکي ته زړه وړونکی منظر دی. ودانۍ هماغه ده، خو د چارواکو جامه او بڼه یې بدله ده. د دریشۍ والو پر ځای تر ډیره وطني تشریفات لیدل کیږي. دلته څو ماڼۍ دي چې هر یوه کې ځانګړې چارې پر مخ ځي، خو حرمسرای او ګلخانۍ ماڼۍ ته نږدې ودان جومات تر ټولو غوره ځای دی چې دا ټول چارواکي پکې د لمانځه پر وخت راټولیږي. دا د ارګ جومات دی. د طالبانو حکومت رئیس الوزراء یا لومړی وزیر همدلته د لمانځه لپاره راځي. تر ډیره د ماسپښین لمونځ دلته د ارګ له نورو کارکوونکو مشرانو او مامورینو سره یو ځای په دې جومات کې کوي. موږ ته وویل شو چې د طالبانو حکومت مشر مولوي هبت الله اخندزاده هم وخت نا وخت ارګ ته راځي او په حرمسرای
ماته د لیدو او د حکومتولۍ د ورځنیو چارو د مخته وړلو اړوند پوښتنو ته اجازه راکړل شوه. زه چې راوځم اول کار زموږ دا یي چې د ادارې امور چې دا څه پیشنهادونه دي د خلکو غوښتنې وي یا د طالبانو حکومت له همدې کوټې اداره کیږي. اصول مې دا چې دي نو هغه که په 1 ساعت خلاص وه که په 2 خلاص وه که په 3 خلاص وه چې د دې کار مې خلاص کړی نه وي تر هغه وخته په بل کار شروع نه کوم. د دې څه شیان چې دا د ورځې سبا یا د دې څه د ادارې غواړي مختلف پیشنهادونه یې غوښتنې دي یا د مختلفو ځایو څه شرکتونه یې غوښتنې مطالبې هغه دې څه دغه کړي نو هغه چې خلاص شو بیا نو فرض یې که یا 10 کسه یا 15 کسه یا 6 کسه دا وزیران یا قومي خلک یا علما یا د محاکمو دا بعضې مشران دغې نو بیا د هغو نوبت بس په نوبت راځي خپل مشکل وایي تر څو چې دا خلاصېږي دا چې خلاص وه ماپښین د لمانځه وه. ورته مې د 1999 کال د اګست میاشتې داسې شیبې وریادې کړې چې ملا محمد حسن اخند هغه وخت د بهرنیو چارو وزیر و او اسلام آباد ته د سفر پر مهال یې د پاکستان د بهرنیو چارو د هغه مهال وزیر سرتاج عزیز هرکلي ته ولاړ دی. نو هغه وخت خو زه دغه پلاغ په هغه وخت کې دلته زه هم اداري مرستیال وم دغه ریاست ته هغه وخت کې بیا وزارت خارجه ته څه وخت ولاړم نو په هغه وخت کې چې زه ولاړم په هغه وخت کې زه وزیر خارجه وم دغه سره چې سرتاج عزیز سره نو په هغه وخت خو په مجموع کې د افغانستان دغه دونه ډېر نه و لکه اوس چې دی خو په هغه وخت کې بعضې مشکلات و د افغانستان په بعضې کنجانو کې څه جنګونه منګونه وایه دونه دغه هم نه و تسلط زیات نه و. او د وضعیت نه څنګه ځان خبروئ د ملک؟ زیات خو دلته موږ داسې څوک له اداره لرو چې په ټول افغانستان کې د ټولو ولایاتو د نظامي ځایو د ملکي ځایو روزمره دا معلومات اداره لرو دا څوک دي دا مشکل یې پېښ کړی دي یا په دې ولایت کې دا ستونزه پېښ شوه اجل معلومات راکړي د وزارت سره پوښتنه وکړو. او سفرونه د کومې ولایتونو ته کېږي؟ سفرونه دلته کېږي خو ډېر نه ګرځم ډېر ګرځم نه خو ځکه چې زه دې ته ماته دا ملګري وایي چې وایي ولایتونو ته دا زه خوا ما دي دا زما مرستیالان عاجزي برادر عاجزاب دي حنیفي صاحب دي دا نور ملګري ما ته بیا دغه خوند راکوي زه اوس هم چې اوس د مسلمان کار وشي دا د خپل د ځان تر تفریح او یا د استراحتو د راحتو چې وګرځېدم دا خوند راکوي چې د مسلمان کار وکړم او که یو کوچنی کار یم نو وزم نه بس شپه ورځ سهار راووتم تر ماخستنه دلته ناست یم حتی مې دوی ته مې دا هم ویلي دي دوه دا بل حاجي صاحب زموږ یو بل ملګری دی دواړو ته مې دا ویلي دي چې د شپې 2 بجې زه چې زه خو چې زه مو د هغه ټلیفون سره هم زه ډېر کار
هغه په خپل اداره کې یو څوک پیشنهادوي رئیس الوزراء صاحب ته دا زموږ په ریاست کې فرض که صلاحیت تر درېیم بسته پورې په خپله د رئیس دفتر صلاحیت دی. ارګ که د ولسمشر دفتر وي او که د لومړي وزیر د افغانستان په دودیز سیاست کې د واک او ځواک داسې مرکز دی چې نیول یې یوه ننګونه او ساتل او چلول یې له هغه لا ډېر زور غواړي.